په حکومت کې د فساد له امله څه موده وړاندې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې، ولې تازه سیګار هغه اداره چې د افغانستان د بیا رغونې د پلټنې په اړه تر ټولو عالي اداره بلل کیږي، هغې هم اندېښنه ښودلې ده او د افغانستان د حکومت د فساد سره د مبارزې په کمزوري اراده اندېښنه ښودلې. دغه ترڅنګ یې ویلي دي چې د افغانستان په د حکومت په تازه کابینه کې داسې کسان دي چې هغوی په فساد باندې تورن دي. په دې برسیره یادونه کړې ده چې 65,500 په فساد تورنو کسانو حکمونه ورکړل سوي دي د لوی څارنوالۍ له لوري چې تر اوسه پورې یو هم نه دی نیول سوی او د هغو 6500 حکمونو برخلیک نامعلوم دی. بلخوا افغانستان سره په دې وروستیو کې د کرونا ویروس سره د مبارزې برخه کې په سلګونو میلیارده ډالر په بخښنې سره میلیونه ډالر مرسته وسوه چې د هغو مرستو برخلیک هم معلوم نه سو. نه یوازې دا چې د خلکو په خبره معاصرو ځایونو کې ونه کارول سوې، بلکې په دې تړاو ډېری د فساد تورونه هم د عامې روغتیا په وزارت باندې لګېدلي وو. خو له هغه را په دې خوا افغان حکومت هڅه کړې وه چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق نه 18 میلیارده افغانۍ قرض واخلي. په دې تړاو باندې خلکو ډېر اعتراضونه وکړو چې موږ کولای شو د هغو لاریونونو نه چې په دې د خلکو وکړلو چې باید قرض وانخیستل سي، د هغه ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وسو. په دې برسیره ژوندون تلویزیون هم یوه سروې درلودله چې 1.9 سلنه کسانو په دې تړاو باندې خپله رایه کارولې وه چې باید دا قرض د نړیوال بانک څخه وانخیستل سي. او تازه د افغانستان د سیاسي شخصیت او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د نوماند نورالرحمن لیوال په نوښت او ابتکار باندې یوه تازه کمپاین د لاسلیکونو د راټولولو لپاره پیل سوی دی چې په دې کې هم ډېریو کسانو ګډون کړی دی چې ګواکې افغانستان حکومت د دا قرض د پیسو له نړیوال وجهي صندوق څخه نه اخلي. سلامونه ولیکې هیلې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خپرونه کې را سره د افغانستان یو تن سیاسي شخصیت او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند ښاغلی نورالرحمن لیوال را سره د لیوال صاحب تاسو ته راسو لومړی ښه راغلاست وایو. که په لومړیو کې بحث لیوال صاحب له دې ځای نه پیل کړو، که څه هم د ولسي جرګې هم څه ناڅه غبرګونونه ښودلي وو، ولې د مشرانو جرګې بیا دا قرض تایید کړي وو، بلخوا ولسي غبرګونونه هم ډېر پراخ وو او ډېر زیات وو. څومره ډاډه یاست افغانستان ته به د پیسو نړیوال وجهي صندوق دا قرض ورکړي که به یې ور نه کړي؟ ښاغلی ترکي او د ژوندون تلویزیون ټول لیدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې. ستاسو د سوال په جواب کې باید دا ووایم چې د پیسو نړیوالې پانګې یا چې تاسو د وجهي صندوق وایئ، هغو د هغه 18 میلیارده افغانۍ یا 220 میلیونه ډالره د حکومت غوښتنه وه له ډېره پخوانه، دا تقریبا د اوس نه 3 میاشتې مخکې پیل شوې ده. هغوی دا منلي دي چې حکومت ته دې ورکوي او هغوی منظورې کړي دي. اوس ستونزه دا ده چې دا ولې ولاړې دي. که تاسو ته یاد وي د ولسمشرۍ د ټاکنو په وخت کې زما د کمپاین یو ټکی ستر دا و چې وړاندوینه مې کړې وه چې راتلونکی حکومت به یو پروګرام چې د بهرنیو لخوا نه مطرح شوی ده، دوی د دې پروګرام لاندې غواړي چې افغانستان د کورونو لاندې کړي، یعنی په یو غیر مستقیم ډول باندې افغانستان هغو نړیوالو ادارو ته حواله کړي چې بیا د نور له دې نه وروستو د دوی نه وروستو به هغوی د دې سیاست د دې اقتصادي تګلارې او د دې عایده سنجوي او په هغې به بشپړ ډول برخمن وي. بیا په هغه وخت کې دوی حکومت د ټاکنو په وخت کې دا هڅه کوله چې دوی دغه پور ترلاسه کړي. که ستاسو یاد وي بیا زمونږ د یو کمپاین په هغه وخت کې ترسره شو چې په هغه کې د عبدالله ډلې هم زموږ سره ملګرتیا وکړه او په رسنیو کې دا خبره ډېره راڅرګنده شوه، نو دغه پور ورکول هغه وخت بند شول. بیا چې د عبدالله او د ښاغلي غني د حکومت یو چاړی وشو، نو دوی ته یو ځل بیا لاره خلاصه شوله او هغه څوک چې د دوی تر شا دي هغوی ته هم دا لاره خلاصه شوله، نو دوی بیا هڅه وکړله چې پور واخلي. اوس خبره دا ده چې ولس ته باید موږ او تاسې دا څرګنده کړو چې افغانستان پورونو ته اړتیا نه لري.
او دویم دا ده چې دغه حکومت د پورونو لګولو وړتیا هم نه لري، ځکه دوی ته تیارې پیسې د مرستو چې راغلي هغه نشي لګولی. نو موږ په دوی باندې څنګه باور کولی شو چې دوی د پور واخلي او هغه پور هم تقریبا په داسې منځنۍ کچه یا په اوسط ډول باندې کال 15 نه تر 20% پورې یا 10% پورې سود پرې راځي. نو د بیا دا چې دوی هغه پیل کړه، حکومت غوښتنه وکړه د IMF نه، زه لومړی کس وم چې بیا مو راپاڅېدې په ټولنیزو رسنیو کې دې باندې ورسره راولیکله، هغه په IMF ته او د افغانستان ټولو هغه نورو خلکو ته چې افغانستان ته پورونه ورکوي هغو ته مرسته وکړه. دا تقریبا 2 میاشتې مخکې دا خبره وشوه. بیا چې حکومت اعلان وکړ چې موږ پور اخلو، IMF پور راکوي، بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ د غوښتنې په بنسټ باندې هغه کمپاین وشو چې تقریبا زرګونو خلکو پکې باندې واخیسته چې موږ د غواړو او حکومت ورکولو توان نه. اوس موږ دې ځای ته رارسېدلي یو چې باید ولس په دې باندې پوه شي چې آیا د افغانستان حکومت ته د پور اړتیا شته او که نه شته. د دې لپاره زه په ډېرو څرګندو ټکو کې باید دا وپوښتم چې موږ تاسو د مالیې وزارت پاڼې ته لاړ شو، دغه میاشت کې دوی سره له دې چې له تېر کال نه ډېر زیات عواید کم دي، 50% شاوخوا کم دي، بیا هم دوی 3 میلیارده افغانۍ په دغه ډېره د کورونا په میاشت کې اټکې کړي دي. دا د دوی خپل راپور دی، تقریبا 8 میلیارده افغانۍ. اوس که دې ته راشو د حکومت لګښتونو ته راشو، نو په ټول حکومتي سیستم کې 9 لکه پورې کارکوونکي لرو. په اوسط ډول باندې چې د چا تنخوا پکې د 15,000 ونې تر 50,000 پورې د 1 لکه پورې شته، په اوسط موږ 1,000 ونیسو. د دغو کارکوونکو د حکومت د ټولې دستګاه لګښتونه چې حساب شاوخوا 20 میلیارده کېږي. 20 میلیارده چې ټول 80 میلیارده لري، تقریبا هلته 33 میلیارده او اوس دوی سره د افغانستان شخصي عوایدو نه پاته کېږي. دا د دوی د مالیې وزارت کار دی. نو اوس سره باید پاته وشي چې هغه میلیاردونه د مرستو په ډول له هېوادونو کټي هغه په ځای پرېږدو. لومړی د دوی موږ ته هغه د خپلو لګښتونو حساب وکړي چې دا دوی چېرته لګوي. لیوال صاحب، زما پوښتنه یو اړخ دا و چې لکه څرنګه چې ډېر ولسي غبرګونونه و، که څه هم د افغانستان حکومت وړاندیز کړی و او پیسو نړیوال صندوق هم دا تایید کړی و. 2 خبرې دي. لومړی، آیا د دومره ولسي غبرګونونو سربیره د حکومت او د پیسو د نړیوال صندوق تصمیمونه خو به نه وي بدل سوي؟ او دوهمه خبره، او د دې ولسي غبرګونونو په تړاو د دوی غبرګون تر اوسه پورې تاسو لیدلی دی څه دی؟ او دوهمه خبره دا ده لکه څرنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې افغانستان غواړي چې تر قرضونو لاندې کړي، د خلکو اندېښنه هم دا ده چې له دې قرض څخه په راتلونکي کې د سیاسي فشار په توګه ګټه نه اخیستل کېږي. نو خو تر ټولو ستره لانجه هم همدغه ده چې د دغه پور نه به بیا د سیاسي، د اقتصادي، د هر ډول فشار لپاره کار اخیستل کېږي. یو بل شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې دغه اوس هم افغانستان به تقریبا 1.3 میلیارده ډالر پوروالی دی. د دې په هکله نن هم ما د مالیې وزارت نه غوښتنه کوله چې دوی دا معلومات شریک کړي چې دا د چاپ په وخت کې ترلاسه شوي. خو د مالیې ویان په دومره بسنه وکړه چې دا 1.2 میلیارده دي او دغه په مختلفو وختو کې شوي، نو د سره معلومات نه و. نو که دغه پور هم پرېښودل شي، نو داسې در واخله چې په 2040 کې چې دا حکومت ځي، نو د افغانستان خلک تقریبا دغه پور به تقریبا د ګټو سره غبرګ شوی، یعنی 2.8 میلیارده به وي. نو دلته تاسو ګورئ دا څومره په سرعت باندې روان.
دلته د IMF او د دغو ادارو چې افغانستان ته پور ورکوي د دوی پکې ډېره زیاته ګټه ده او د دوی د افغانستان هغه آینده کنټرول دپاره خپلې هلې ځلې کوي. دوی غبرګون نه کوي، دوی ډېره په سړه سینه باندې خپل کار کوي. اوس د ولس دنده ده کس حکومت باندې فشار راوړي، د ادارېونو ته خپل اطلاعات ته خپل هغه شان معلوماتو زیاتولو ته باید وخت ورکړي او مخنیوی وکړي د دې. نو که دا ونه شي بیا به خدای پاک افغانستان په ډېره ستره ستونزه کې کېږي. لیوال صاحب په بخښنې سره د دې پیسو د مصرف لپاره که څه مشخص کوم پروپوزل نه ده وړاندې شوی چې په کوم برخو کې به مصرفي، ولې ترې یو بریده یادونه شوې ده چې له کرونا سره د مبارزې برخه کې به مصرفي. آیا موږ ضرورت لرو چې د کرونا سره د مبارزې لپاره پیسې قرض کړو په داسې حال کې چې د سلګونو میلیونو ډالر چې په دې برخه کې مرسته شوې ده د هغوی سرنوشت لا نامعلوم ده؟ او دویمه پوښتنه هم دا ده چې لکه تاسو یادونه وکړه چې IMF کله چې هیوادونو ته قرضونه ورکوي هغه په دې کې ګټه لري، نو داسې خو به نه وي چې په افغانستان کې IMF یا نړیوال د پیسو نړیوال صندوق کوم له یو ډول سیاسي خپل نفوذ نه په استفادې سره وغواړي چې د افغانستان حکومت دې ته مجبور کړي یا دې ته واچوي یا داسې فرصت او زمینه برابره کړي چې د افغانستان حکومت له د پیسو نړیوال صندوق څخه قرض واخلي. په دې وروستیو کې ډېری د خلکو اندېښنې هم دا دي چې ګواکې په کابینه کې داسې کسان ځای پر ځای سوي دي یا راوستل سوي دي یا مقرر سوي دي چې هغوی هویت تر ډېره معلوم نه ده او هغوی طبعا د همداسې ممکن د نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر نفوذ لاندې واوسي. همدغه تاسو چې ورته اشاره وکړه د ولس اندېښنه هم همدا ده، زموږ سیاسیونو اندېښنه هم همدا ده، د آینده دپاره هم اندېښنه همدا ده چې دلته په حکومت کې ډېر په لوړه کچه سیاسي او اقتصادي مافیایي کړۍ داخلي دي. هغوی په هره لار چې د افغانستان د دغه حالت چې حکومت د مدیریت وړتیا نه لري استفاده کوي په هر ډول باندې. نو خبره بیرته دې ته ځي چې لکه څنګه تاسو ورته په سر کې اشاره وکړه چې دلته قانون نه پلی کېږي او قانون چې نه پلی کېږي هغه هم د هغه مرجع هم معلومه ده، ځکه چې د لوړ سر نه قانون تر پښو لاندې کېږي. که تاسو ته یاد وي د ټاکنو نه مخکې د افغانستان د قانون پوهان ټولنې دا څرګنده کړه چې تیر حکومت شاوخوا 90 سلنه د افغانستان ټول قوانین د پښو لاندې کړي دي. نو اوس چې د پاس نه قانون خرابېږي تاسو به په دویم سړي نه د څه تر راپورلئ چې هغه به قانون پلی کړي یا چې دویم سړی خرابوي د هغه نه ښکته تاسو راځئ نو هغه نور خلک چې په حکومت کې دي هغوی ځان کله بیا مکلف ګڼي چې دوی قانون تر پښو لاندې نه کړي خپله ګټه باندې کار وکړي. دلته ټول سیستم ته هغه شان روان ده. افغانستان خلکو ته یو موقع واچوي په تېرو ټاکنو کې دوی یو دې ډلې ته رایه ورکړي او هغه حالت بدل شي، خو له بعده مرغه داسې ونه شول. اوس هم وختي دی چې تاسو ګارډه باندې مبارزه وکړو او دا کار پرې نه چې نور خراب شي. لیوال صاحب تاسو د اړتیا او د وړتیا خبره وکړه، اندا چې اول افغانستان اړتیا نه لري د قرض، او دومره خبره تر ټولو د اندېښنې وړ خبره هم دا ده چې د افغانستان اوسنی حکومت ممکن د دې وړتیا ونه لري چې دا قرض په ښه شکل سره په مؤثره توګه مصرف کړای شي ولګوي. ستاسو لومړی خبر دا ده چې ډېره اندېښنه مو کومه ده، اړتیا نه لري او که حکومت وړتیا نه لري؟ او په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي چې هغه د مالیې وزارت د ځینو کارمندانو ممنوع الخروج کېدل دي. دغه د فساد په وړاندې وروستۍ مبارزه څومره مؤثره ده او څومره باور باندې لرئ چې ګټوره ده؟ اوس خبره همدا ده چې حکومت وړتیا که لري یا نه لري هغه ټولو ته څرګنده ده. که وړتیا درلودی خو موږ په دې حالت کې نه وو. د افغانستان شاوخوا اتیا نه 90 سلنه خلک کرښې لاندې ژوند نه کوو. جګړه به په دغه شکل باندې نه وه چې اوس روانه ده. حکومت وړتیا نه لري او دوی ونه شوی کولی چې وړتیا برابره کړي او د هغې ستر عوامل دا دي
چې په حکومت بې عدالتي ده د بې عدالتۍ بنسټ هلته ایښودل شوی دی په حکومت کې مامورینو ترمنځ د تنخواو مختلف ډول تنخواوې ځینو ته ورکول کېږي ځینو ته نه ورکول کېږي هلته یو بې عدالتي موجوده ده مختلفې موازي ادارې دي چې څنګ په څنګ جوړې شوي دي هغوی حکومت هغه ختم نه کړي هغوی ته لارښوونه نه کړه هغوی په لاره برابرې نه کړي داسې کسان هلته راوستل هغوی اکثریت ګټې د افغانستان د ګټو سره خوندي نه وي کورنۍ او ماشومان یې په بهر هېوادو کړو او د هغه ځینې دوی غوښتل هغه داسې تغذیه کړي نو دغه ټولې هغه ستونزې دي چې حکومت وړتیا نه لري دا خو ټولو ته څرګنده ده اوس د ولس هم دا فرض جوړېږي زموږ هم دا فرض جوړېږي هغه غږ اوچت کړو کس باید راپاڅي نور ویده نه شي افغانستان نور دې حالت نه وکړي چې تاسو په خوب باندې ویده وو دلته د ولسواکۍ لپاره د افغان لسیزې کار ډېرو خلکو قربانۍ ورکړې نو اوس د پوښتنې وخت دی باید پوښتنه وشي پوښتنه وشي نو د دې پلان شته دی چې تاسو په سمه لاره وشو حکومت هم په سمه لاره روان بله خبره چې پکې مهمه ده هغه دا ده چې حکومت په خپله قانوني ډول باندې نه دی راغلی تاسو وکتل چې د ټاکنو په وخت کې دوی په خپله دا اوس چې دوه ښاغلو سیاسي تړون وکړي دوی یو بل باندې د درغلیو تورونه لګول موږ ته دا معلومات شته ده د کمیسیون دا اوس چې ټولو چارواکو تر پاتې پورې د حکومت لخوا هغوی تطبیق شوي ویرول شوي هغوی نه دي پرېښودل شوي چې د هغې ټاکنې وکړي سیستم دلته ټول داسې ده چې تقریبا یو شواش رقم ورته ویلی شي چې یوه ستونزه راڅېړې تر لاندې بله ستونزه ده د دې ټول حل په دې کې نشته چې ولس راپاڅي او پوښتنه وکړي لیوال صاحب لکه څرنګه چې ولسمشر غني تیر ځل له فساد سره د مبارزې برخه کې لومړی اقدام دا و چې ویلي د کابل بانک قضیه به څېړم ولې دا ځل چې کله ولسمشر سو او لوړی وکړه نو لومړی اقدام یې دا و چې په کابینه کې هغه کس چې د کابل بانک په قضیه کې عملا تورن ورایوستل او په کابینه کې خپله کابینه کې مقرر کړ یو اړخ او د سیګار یوه اندېښنه هم همدا ده ولې که بل اړخ وګورو بیا یې د فساد پر وړاندې ځینې اقدامات ترسره کړي دي لکه د مالیې په وزارت کې چې کوم کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي او د هغه ترڅنګ بعضې ځینې نور اقدامات ممکن اوسي ستاسو د حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې مشخصا څومره ډاډه یاست دا مبارزه څومره درته رښتینې ښکاري او که دغسې مبارزه روانه په څومره وخت کې په افغانستان مالي بنسټونه د دې توانایي پیدا کړي چې هغه نړیوالې مرستې او دا ډول قرضونه که اخلي هغه په ښه شکل باندې مصرف کړی شي نو خبره دلته ده چې حکومت د فساد سره د مبارزې په درشل کې د نیک نه دی که دوی د نیکنیتي نه لري دوی نه غواړي ځکه که دوی دلته فساد سره په مبارزه پای ته ورسوي د دوی حکومت د منځه ځي او حکومت ټول په ناوړه اړتیاو ولاړ دی خو دوی نه دا توقع نشي کېدای چې دوی دې په خپله سم شي دوی په دغه ګډوډۍ کې خوشحاله دي او دوی پوهېږي چې دلته ګډوډي وي دلته ناامني وي دلته فساد وي نو بیا دغه خلک په حکومت کې ځای لري که نه یې څنګه کېدای شي یو څوک د افغانستان ولسمشر وي چې هغه یوازې د افغانستان د 2% هغه حکومتي چارواکو چې په ډکلي دي په هغه رایو د دای ولسمشر وي نو د دې حکومت نه طبقو دا نشي کېدای چې دوی د فساد له منځه یوسي بلکې دوی صرف فساد ته نورې لارې پرانیزي او دغه چې دوی یوه ورځ یو سړی خپل ملګری کوي سبا ته په فساد باندې تورنوي بیا بله ورځ خپله بېلته په حکومت کې نیسي دا په اصل کې دوی د دې تر شا دي چې دلته فساد یو دودیز شکل ورته ورکړي یعنې دغه ناولتیاو ته په افغانستان د ټولنې برخه شي نور څوک په دې باندې هېڅ بحث نه کړي چې فساد شوی دی او ستونزه راوره شوې ده او پلانی ناوړه سړی دی بس وایي چې دا یو دود دی دلته یو عامه خبره ده د دوی ټول پروګرام په دې باندې راڅرخي نو زه په ولس باندې راغلم چې پیدار شي دوی د سمون وړ دي خو دوی کولی شي چې ولس او سیاستوال لاسونه سره ورکړي
دوی پرې نه ږدي چې فساد وکړي. پرانیستې حکومتولۍ غواړي د حساب وکړي، لکه څنګه چې دا اوس ما اشاره وکړه، د دوی عواید وڅېړي، د دوی مصرفونه وڅېړي، د حکومت د مرستو راتګ وڅېړي، مرسته کوونکو سره اړیکې ونیسي، د مرسته کوونکو لپاره دغه ډول موږ چې پرانیستې غوښتنه کړې ده او وړاندیزونه کړي دي چې تاسو افغانستان سره مرسته کوئ، راځئ چې په یو نوي میکانیزم باندې، ځکه چې په تېرو 20 کلو کې دا حکومت ونه توانېدی چې هغه میلیاردونه مرستې د هر افغان کورنۍ په سر شوي دي. اوس به افغان کورنۍ میلیاردرې وي که هغه په واقعي ډول باندې ولس ته رسېدلی وی، یا رسېدل څه کوي چې په یو واقعي ډول باندې تقسیم شوی وی، یعنې دا د شتمنیو ویش شوی وی. نو دلته اراده حکومت کې د دې او دوی نه غواړي، دا پروګرام دوی سره نشته. نړیوال هم د یو بل لانجه کې دي، هغوی هم د دوی سره اړتیا پرېښي دي او مجبور دي چې دوی په دې کړنو باندې سترګې پټې کړي، او بیا هلته نړیوال هم چې راځي هغو شاته طبقه هم ځینې کړۍ شته دی چې د هغو ګټو نه مرستو نه استفاده کوي، د باندې دا ټول ناخوالې دي چې کېږي او موږ ته دا دغه راکوي مبارزه د فساد سره نه کوي. لیوال صاحب که راته ووایاست اساسي ستونزه په څه کې ده چې په افغانستان ته په سلګونو میلیارده ډالر راغلو، ولې څومره چې باید په معاصرو ځایونو باندې کارول شوي وای او ګټه ترې اخیستل شوې وای نه ده ترې اخیستل شوي، ټول ورک شول. یعنې په هغه مالي او په تدارکاتي بنسټونو کې ستونزه ده، په سیستمونو کې ستونزه ده، او که په اشخاصو افرادو کې ستونزه ده. ستاسو په نظر مشخصا ستونزه په چا کې ده؟ نو ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، ستونزه مرکبه ده. موږ نشو کولی چې یو لوری ټول ګرام کړو چې هغه یو حکومت دی یا نړیواله ټولنه ده. ورسره موږ هم ګرام یو، ولس هم ګرام دی چې موږ ځان نه پوهوو، پوښتنه نه کوو. موږ باونده نه موږ لکه دا تېرې اونۍ نه چې دا 2 میاشتې موږ خوارۍ کوو څنیزو کې راګ راوچات شو، دغه شان راګ نه وکتل راوځو نه، بس داسې هر څه چې دا د خدای تعالی سره په دي او دا روان دي. موږ ټول ګرام یو، خو د ادارې ګرامه په حکومت کې دی. حکومت دا دنده ده چې هغوی دلته نظام جوړ کړي، دلته سیستم جوړ کړي، دلته سیاست کړي، دلته د خلکو ته اسانتیاوې ورکړي. نو په هغه کې حکومت پاتې راغلی، د هغې یوه وجه به دا کېدای شي چې دلته خلک له بهره تپل شوي دي او دوی د هغو خلکو ګټو او تګلارو لپاره کار کوي. نو موږ باید دغه کسان چې په حکومت کې د بهر نه تپل شوي د دوی څېرې باید بربط کړو. دوی باید ولس وڅېړي او په ځانګړې ډول ولسي جرګه دغه کسان ولس ته څرګند کړي، ځکه ولس نه رااخیستې ده او د ولس استازي دي، دا د دوی دنده ده. دوی باید د دوی اسناد وڅېړي او دا پرې نه ږدي چې دا فردي تابعیت کوونکي او د بهر کې د ګټو میش خلک نور د افغانستان په لوړو چوکیو باندې حافظ وي. ستونزه دا ده چې کله سپیشل هم ډیره مننه لیوال صاحب، ډیره مننه لیوال صاحب. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی ده. قدرمن لیدونکو، نوررحمان لیوال د افغانستان یو تن سیاسي شخصیت او د تېرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند. ډیره مننه لیوال صاحب چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او موږ ته وخت راکړ. قدرمن لیدونکو، د نن خبره تر همدې ځایه او تر دې چې یو ځل بیا موږ ستاسو په چوپړ کې حاضر یو، ښه وخت ولرئ. په پاک څښتن مو سپارم.